بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شلم د نومبر کال 2015 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن موضوعاتو کې د خیبر پښتونخوا یعنې ډیورن اغاړه د مبارزاتو مسله ده، همدارنګې نړیوال مسایل دي او ستاسې پوښتنو ته او تبصرو ته ځواب ورکول دي. خو مخکې کې له دې نه چې زه خپله برنامه شروع کړم، د دوستانو په بعضې خبرو یو زغلنده دغه کو. یو دا دی چې د اواز متعلق بعضې دوستان اوس هم لیکي چې اواز درست نه دی. ګرچې یو میرمن اغلې رحیمه اکبر لیکلي چې ستا اواز کې هېڅکله څه مشکل نه و او اواز دی پخوا هم درست اورېدل کېده او نن هم درست اورېدل کېږي. نو دی دا لیکلي چې کېدای شي ستونزه د دوستانو په خپل سیستم کې. مایک ما په یو معین دغې سره فکس کړی دی. دا مایک ته ضرورت نشته چې زه ځان ته نږدې کړم. دا ډېر قوي مایک دی. دا حتی ښکته د کور د دهلیز اواز هم راکاږي او زما شاته چې کلکۍ د سړک کې موټر تېرېږي د هغه اواز هم راکش کوي. د ده لپاره چې د بیرون او د ښکته اواز رانه کاږي، ما دا دومره فکس کړی دی چې همدغې د زما اواز واخلي. او بله خبره دا ده چې لږ ذره اواز نور جیګ کمه، هغه بیا خشخش پیدا کوي، ځکه ډېر قوي کېږي، جزئی ترین اواز اخلي، یعنې شراره پیدا کوي. نو هغې لپاره چې دغه اواز ختم شي، ما هغه یو معین دغه فکس کړی دی. د ده لپاره هغه کې بدلون نشم راوستلی. دا د دې حل داسې کولی شو، ځکه چې اکثرا دوستان لیکي چې اواز کې د مشکل نشته دی. نو زه د ټولو دوستانو نه هغه څوک چې کومنټ لیکي د دې نه هیله کوم چې هر یو دا راته ولیکي چې اواز درست اوري که غلط. که چېرته د 80% نه بره دوستانو دغه دا و چې اواز درست دی، بیا نو معنا دا ده چې هغه دوستان چې اواز درست نه اوري، هغوی خپل سیستم کې مشکلات دي، هغه مشکل د هغوی حل کړي، په ما به دې غاړې نه حل کېږي. او که چېرته د 80% دا وویلې چې اواز کې خرابی دی او اواز درست نشي اورېدلی، بیا نو زما سیستم کې به خرابی، بیا به زه دا سم کړم. په هر رقم چې دا به بیا زه سموم. دا یو خبره. بله دا دی چې بعضې دوستان پر بعضې مسایلو چې زه راپور ورکوم منفي تبصرې کوي. هغه داسې وایي چې فرضاً دا خبر بل چا ورنه کړ، تا دا د کوم ځای نه ورکړ. نو وروره زما خو هدف هم دا دی چې تاسو هغه خبر راوړم چې نور یې درته نه درکوي. کوشش کوم چې داسې خبرې که هغه خبر تاسو عام د هر ځای نه واورئ، نو بیا زما او د نورو فرق به څه. زه چې کوم خبر تاسو درکوم، زه هغه داسې نه دی چې د ځانه یا هوایي رااخلم. زه خبر اورم، 2-3 مرجونه یې تاییدوم، بیا پس د هغې نه خبر وړاندې کوم. که ما فرضاً د پیوټین خبرو باندې کوم دغه کړی دی، هغه ما منظم ګورئ، د پیوټین یو کلیپ راغی، ټولو پې تبصرې وکړئ. ما پې تبصره ونه کړله. ما نه چې پوښتنه وشوه، ما وویل چې دا جعلي دی، اصلي نه دی. مګر کله چې دا خبر بیان د دې خبرې مې په پرس کانفرانس کې واورېدلې، بالکل معلومېده چې دا د AI جوړ شوی کلیپ نه دی، بلکې حقیقي کلیپ دی. او دا د ما خپله دا کړ، د هغې د انګلیسي د هغې نه مې بیا دا ترجمه کړ او تاسو ته مې وړاندې کړ چې پیوټین دا خبرې وکړئ. او ډېر مفصل او ډېر اوږد پرس کانفرانس. نو د ده لپاره زه چې یو خبر وړاندې کوم، که تاسو نه یې اورېدلی، دې معنا دا نه ده چې خبر درست نه دی. بس دوستان لیکي دا ما بل ځای نه وانه اورېده. نو تا وانه اورېده، نو زما هغې سره څه مشکل دی؟ تا نه دی اورېدلی، تا به نه یې اورېدلی. زما خبر ما ته درست نه وي، زه هغه نه وړاندې کوم. بنان دا خبره صحیح نه ده چې تاسو ولیکئ چې موږ دا خبر بل ځای نه دی اورېدلی، نو دا خبر صحیح نه دی. دغه ستاسو درست نه دی، ځکه چې موږ خبر 2-3 مرجعو نه دا کوو. زموږ د ټوله ورځ د خبرونو سره تېرېږي. که یو نه 10 مرجعو نه خبر اورو، نو د 10 مرجعو کې حد اقل یو خبر 2-3 ځای کې راځي. او کله چې 2-3 ځای کې راځي، هغه تاییدېږي. بل دا دی چې کوم اخبارونو کې راځي، زم هغه اخبارونه مستقیما ګورم چې دا هلته موجود دی که نه دی. که نیویورک ټایمز کې راځي، که واشنګټن پوسټ کې راځي، که ډیلی اکنامکس کې راځي، که فرضاً همداسې پاکستان ډانس کې راځي. هر خبر چې وي هغه زه تاییدوم، بیا راځم تاسو ته وړاندې کوم. بنان ستاسو دا موقف صحیح نه دی چې ما دا نه دی اورېدلی، نو بنان دا خبر به صحیح نه وي.
تا نه دی اورېدلی نو دا خو نشي کېدلی چې ټول خبرونه به غلط وي. ته لاړ شه که لکه د خور لیکلي چې دی د خپل د غوږونو علاج دی وکړي اواز سم دی. نو زه هم تاسو ته وایم چې که تاسو کوم خبر ځینې نه اورېدلي هغه زما ستونزه نه ده. زما مشکل دا دی چې زه به خبر اورم، زه به هغه تاییدوم، زه به راځم تاسو ته وایم. اکثرا وخت په 90% موادو کې ما سره سند موجودي، زه سند ساتم. مګر تاسو ته معلومه ده چې زه د هر خبر چې کلیپ ساتم نو هغه خو زه ډېر وخت نشم ساتلی، ځکه چې په سلهاو خبرونه زه اورم، د هغې نه 100 کلیپه زه جوړ کړم، هره ورځ دا راټول کړم. همدا اوس هم ما دغه پرون ورځ هم زما سټوریج نور دغې نه د اسنادو نه ډک شوی و 2 ټرابایټس. زه نه پوهېږم تاسو په ټرابایټ باندې پوهېږي به هم که نه پوهېږي. 2 ټرابایټ زما دغه هغه ډک شوی و. زه پاسېدلم 200 پاونډه مې بل ورته 10 ټرابایټ بل واخیسته، 10 ټرابایټ مې ورته بل واخیسته. دا ټول شیان مصرف لري. دغه کلیپ چې تاسو ته جوړو د دې لپاره چې موږ هغه سیستم د دغې کانوا استعمالو، هغه د کال 130 پاونډه د هغه فیس دی. دغه مایک چې مې واخیسته دا کم از کم $450 د دغې مایک قیمت دی. دا ټول مصرف لري او د دغې لپاره موږ زحمت وباسو تاسو ته چې هم د کوالټي زموږ ښیي، هم سرویس هم درته ښیي، هم کوم سند چې موږ سره یې خو ډېر وخت خو یې ساتلی نه شو. زه به د 10 ټرابایټ نه نور زیات څومره سټوریج واخلم چې زه به دې کې به دا ټول سندونه ساتم. کوشش کوم چې سند ولرم، بې سنده خبر ونه کړم. راځم خبرونو ته. په پاکستان کې مجاهدینو پر پوځ باندې ډېر زیات درانه عملیات او حملې کړي دي. په لکي مروت کې د ګیس او د غازو پایپ لاین مات کړی دی، یعنې د کاره ایستی دی، او په کوم ګیسو پایپ لاین چې فرضاً هغه حکومت ته د ګیس سپلای کوله هغه یې له منځه وړی دی. همدارنګې دا په د شیروخیلو په منطقه کې شوی دی. په بلوچستان کې 4 انفجارات شوي دي، د هغې مکمل تفصیل لاسته نه دی راغلی، خو ویل کېږي چې مرګ ژوبله پکې کافي حکومت ته اوښتې ده. همدارنګې په وزیرستان جنوبي کې د مکین په منطقه کې 9 تنه د حکومت کارکوونکي یې ژوندي نیولي دي او مجاهدینو له ځان سره وړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مهم خبر دا و چې د ایران خپل هغه ستراتیژیکه لیول روابط چې د هندوستان سره و هغه ښکته لیول ته راوستي دي. یعنې ستراتیژیک پارټنرشپ چې ورته وایي، یعنې ستراتیژیکه ملګرتیا هغه یې ټیټه کړې ده. ځکه تاسو کوم مملکت ته چې ډېر ارزښت ورکوئ ستراتیژیک پارټنرشپ ورسره کوئ. د دې نه پاکستان دا د تبلیغات شروع کړي دي چې ایران د پاکستان سره خپل دغه نږدې که او د هند سره یې دا وکړه او د افغانستان موقف هم نو هند او دغه یو ځای شوي دي، هند او افغانستان، نو ایران زموږ سره ودرېده. در حال چې حقیقت دا نه دی، دا کاملا یو کاذبانه پروپاګند دی چې پاکستان یې کوي. ایران دا کار له ده لپاره نه دی کړی چې پاکستان سره ځان نږدې کړي یا د افغانستان سره دښمني وکړي، بلکې تاسو ته که معلومه وي کله چې د جون کې د ایران جنگ د اسرائیلو سره و، په هغه وخت کې ما تاسو ته څو ځلې یو څو راپوره درکړل چې هغې کې یو څه افغانان هم ګرفتار شول. زیاترین کسان چې د جاسوسان ګیر شول هغه هندي وو چې د اسرائیلو د را لپاره کار کو. د دې لپاره چې دغه مشکل حل شي، چون د هندوستان لپاره ایران ته ویزه په کار نه وه، یعنی هر هندي وګړي کولی شو چې بدون د ویزې نه په ایران کې کوز شي او هلته وګرځېږي، ژوند وکړي او بیرته خپل د ویزې ته ضرورت نه و. د ستراتیژیک پارټنرشپ کې دا ګټه دغې ته وه. اوس لپاره دی چې ایران د دغې شي مخه نیولې وسي چې دغه کسان چې نیول شوي هغې کې ډېر زیات هندیانو چې اسرائیلو ته کار کوه. نو د دې ایران خو مجبور دی چې خپل امنیت وساتي، لپاره دی چې هغې ته ګواښ همدا دی چې دننه نه به ورته دغه کېږي. بل خبره دا ده چې دا کوم دغه مکتوب د وزارت خارجه د ایران نه تللی دی، هغه چې ما ولوسته هغې کې هغې دا ټکی نه دی ذکر کړی، لپاره دی دا خو په دغه نشي ویلی چې ستا کسان ما ونیولو موږ خاورې ته خطر و. دی لیکلي دي چې هغه هندیان چې بدون د کوم ویزې نه دلته راتلل او د ایران نه به د ترانزیت کار اخیستو اروپا خواته به وتل، اکثرا د دې نه به اختطاف کېدل، تښتول کېدل یا وژل کېدل. دا د ایران لپاره یو ستونزه جوړوله. د دې لپاره چې د پس له دې دغه هندیان چې راځي وشي کولی ایران تعقیب کړي، ښه دا ده چې پس له دې به هندیان د
په دغې نه په څه ورته وایي په خپله هند کې د ایران د سفارت نه به ویزه اخلي، هلته به فورمه ډکوي، نو هغې چې ایران ته راځي رجستر به وي، دلته به د ایران د امنیتي ادارو د تعقیب لاندې به وي او دوی به فرضاً د دوی ته به کوم امنیتي ستونزه هم نه جوړېږي او ایران به ترېنه بېخبر نه پاتې کېږي. همدارنګې په چابهار کې د کشتیګانو کې چې دوی کارکوونکي راتلل، هغې هم چې را دننه کېدل ویزو ته په کار نه و، نو پس له دې چابهار ته چې هندۍ کشتیګانې راځي، ایران به دا چک کوي او تعقیبوي به او معلومات به کوي او ویزه به ورته ورکوي. دا یوازې د دوی سره دا کار نه دی کړی. د سیستان بلوچستان چې د پاکستان سره نښتې منطقه ده، هلته هم عین رقم بندیزونه او دا لګولي دي او هلته هم خپل تفتیش او دغه شروع کړی دی چې د پاکستان چې هلته کوم یو لوبه کړې ده، پاکستان خو د دې نه ځان ته ګټه اخلي چې د ایران روابط د هند سره ښه نه شو، مګر دا ټکی بیا نه یادوي چې د سیستان بلوچستان کې د پاکستان د دغې مخه یې نیولې ده، ځکه چې ایران ته د پاکستان نه خطر دی. نو د دې بابت نه دا خبر چې پاکستانیانو خپل په ګټه کوو، دا اصلا د دوی په ګټه نه دی بلکې د دوی په خلاف دی او ایران دا اقدام د خپل امنیتي مسلو بابته کړی دی. همدارنګې د امریکا او د سعودي په منځ کې دی چې ما پرون خبر کې تاسو ویلي چې شاه محمد بن سلمان تللی دی، شاهزاده محمد بن سلمان تللی دی، هلته د F-15 طیارې قرارداد یې ورسره وشو. 300 آخرین ماډل جنګي ټانکونه د امریکا چې دي د دم دغه شو او دا قرارداد چې د امریکا او د سعودي ترمنځ امضا شو، دا 270 میلیارده ډالرو پورې ارزش لري چې ډیره لوی دغه ده او دا په حساب دغه سفر دی موافق و. خو زمین کې دا ویل کېږي چې دوی د ایران په موضوع باندې خبره کړې دي، یو کوم ستراتیژیک اقدامات او تصامیم سره نیول شوي دي چې هغه یې افشا کړي نه دي او ظاهر کړي نه دي. بله خبر دا ده چې شورای امنیت کې امریکا چې کومه مسوده د غزې متعلق یا د فلسطین متعلق پس له هغې نه چې د شرم الشیخ صلح وشوله، هغه شورای امنیت ته وړاندې کړي چې د هغې نه دا پاس شي. هغې کې د فلسطینیانو د دولت یا د حکومت جوړېدنه ده، په عین حال کې د حافظ صلح د قواو تعینېدل دي په فلسطین کې او په همدې لپاره رایګیري وشوله چې په 14 موافقو رای دا تایید شو، چا مخالفه رای نه ده ورکړې، ویتو یې نه کړ، مګر چین او روسیې پر رای کې حصه وانه اخیستله، یعنې ممتنع رای ورکړله او دوی د دلیل دا ویلي چې دوی د دې قرارداد نه مطمئن نه دي، دې کې د غزې حقوق نه دي محفوظ شوي او اسرائیل باندې اعتماد نه دی په کار، اسرائیل هر لوبه هر هان کولی شي. بل خبر دا دی چې ایران 3 نوي سیارې محوري یا سټلایټ هر شی چې ورته وایي د فضا ته ورلیږدولو لپاره آماده کړي دي، لا لیږدولي نه دي. یو په نامه د ظفر 2، بل په نامه د پایا، بل په نامه د کوثر 2. تاسو معلومه ده چې یو څو ورځې مخکې ما تاسو ته خبر درکړ چې ایران کوثر او هدهد میزایلونه دغه سیارې فضا ته ولیږلې چې دا به د دې لپاره په د اقلیمي فضا، د زراعتي مسایلو، د نقشو په هکله او همدارنګې د GPS په هکله همکاري کوي. بیا بیرته مې تاسو ته 2 هفتې بعد یو بل خبر درکړ چې اسرائیل د کوثر او هدهد په فضا کې ووهل او له منځه یې ویوړل. نو د هغې دپاره بیا ایران ویلو چې ډېر ژر به د دې ځای به ډک کړي او دلته به نورې سیارې ورواستوي، چې نن دوی دا اعلان وکړ چې ظفر 2، پایا او کوثر 2 دا به دوی فضا ته ډېر ژر واستوي او آماده کړي دي. عارف حاجر 809 وایي چې د چین د TTP ته ترهګر نه وایي، هغوی د چین خلاف نه دي. چین د داعش چې اکثریت یې د امریکې لخوا ایجاد شوي دي مخنیوي هڅه کوي. قدرمن وروره خبره داسې نه ده، هغې دا ویلي چې د پاکستان د ترهګرۍ په جنګ کې موږ د پاکستان سره یو او پاکستان وایي چې TTP ترهګره ده، د افغانستان نه په ما باندې حمله کوي. نو ښکاره خبر ده چې چین د پاکستان سره د TTP یعنې د ترهګرۍ په نامه TTP خلاف هم ودرېږي. بل دا دی چې د چین سرمایه ګذاري چې په ګوادر کې ده، هلته چې د TTP نه ورته خطر پیښیږي، خود به خود TTP د چین لپاره
ترهګري ډله ګرځېږي ځکه د هغې منافعو ته ضرر رسوي. تنها داعش نه دی چې په دې کوي، بیا همدغه داعش چې چین لپاره ترهګر دی چې هغې ته ضرر رسي، همدغه داعش ته خو بیا پاکستان ټریننګ ورکوي، همدغه داعش ته خو پاکستان پیسې او اسلحه ورکوي. نو بیا دلته تاسو څه وایي؟ نو دلته خو پیسه بیا د چین او د پاکستان منځ کې فاصله راغله. مګر لوبه داسې ده چې چون امریکا خپله داعش جوړ کړی ده، اما وایي چې داعش باید ووهل شي. په ظاهره دا خبر کې اما دننه کومک ورسره کوي. پاکستان په ظاهره د داعش خلاف دی، اما اصل کې داعش جوړوي. نو چین چې دی هغه هم د داعش خلاف دی، هم هر هغه ډله چې د چین منافعو ته ضرر ورسوي د هغې په خلاف باندې اقدامات کوي. جلیل احمد امینی ورور وایي چې د چین روابط د ایران سره ډیر ښه دي او د پاکستان روابط د امریکې سره د غرب هم پیمان دی. نو ولی چین پر پاکستان باندې چې ښه روابط لري چې چین د پاکستان سره ښه روابط لري، په دغه حالت کې نو فرضاً ایران ولی په چین باندې فشار نه راوړي چې د پاکستان سره خپل روابط قطع کړي. د نړیوالو موضوعاتو کې وروره دا محسوس تاسو ویلي چې دا داسې قصې نه دي لکه د کور خبرې چې ته یو مملکت بل ته وایي چې ته دې سره روابط قطع کوه، هغه به روابط قطع کوي. د هر مملکت خپل د ګټو مسایل دي. همدغه چین د ایران سره ډېر نږدې اړیکې لري، تسلیحات ورته ورکوي. اما همدغه چین د پاکستان سره روابط لري. همدغه چین د هند سره په جنگ کې د سرحدي جنګونه لري، اما 120 میلیارده ډالره الته سرمایه گذاریم لري. همدغه هند او پاکستان سره په جنگ کې دي. چین د پاکستان سره اسلحې تیاری کومک وکړه د هند په مقابل کې، همدغه چین د هند سره روابط هم لري. دا نړیوالو دغو کې داسې نه لکه دا خو د کور قصې نه دي چې د ښځې خاوند دغه چې ته دې ته ووایه چې هغه د دې سره روابط قطع کړي. هغه یو د بل په خبرو باندې څوک چا سره روابط نه قطع کوي. هیڅ مملکت بل مملکت ته نشي ویلی چې ته هغه سره روابط قطع کړه، نشي ویلی. دا حق نه لري روابط بین الدول کې. دا یو دا دی چې ستراتیژیک پارتنرشپ سره جوړوي، سره متحد کیږي، بیا وایي چې زموږ ټوله پالیسي به یو رقمي بیل حساب دی. اما که چېرته آزاد مملکتي اوس همدغه عربستان سعودي د امریکا سره ډېر نږدې دی، د اسرائیل سره هم روابط لري، مګر چون د اسرائیل نه یره لري، د ایران سره غواړي چې روابط نارمل وساتي لپاره دی چې د سبا اسرائیل په مقابل کې یوازې پاتې نشي. د ایران سره روابط ښه نه دي، ډېر لوی عمیق تضادات لري، مګر همدا اوس کوشش کوي چې د ایران او د امریکې روابط ښه شي لپاره دی چې کاملا ایران له منځه لاړ نشي. نړیوال روابطو کې دا مسایل ډېر دغه دي. دا داسې نه دي لکه تاسو وایئ چې د پاکستان هلته ترهګري کې دی او دلته باید ایران دي چې چین سره روابط ښه دي، نو چین ته دې وایي چې روابط قطع کړه. چین د چا په خبرو باندې روابط نه قطع کوي. هیڅ مملکت د بل چا په خبرو روابط نه قطع کوي. نور احمد خباب وی آیا علما د پاکستان خپل فتوا نه خو به منصرف نشي؟ نه، فکر نکوم چې منصرف شي، ځکه دا داسې نه دي چې د کې ډلې مختلفې دي. د حکومت علما موجود دي، هغې به د حکومت په ګټه دغه فتوا ورکوي. دا علما به خپله فتوا ورکوي. او د کوم علما چې د امریکا د پاکستان خلاف فتوا ورکوي، تاسو ته معلوم وي چې هغه د یو عقیدې په حساب سره دا کوي. او فتوا چې یو ځلې ورکړ شوله، بیا که هغه د منځه وړي، بیا په اجماع د علماو سره به یې د منځه وړي. یو فرد یا دوه تنې له منځه نشي وړلی. ملکي 888 وایي که چېرته لوی افغانستان جوړ شي او انشاءالله چې جوړ شي، موږ به ګرمو اوبو ته لاره پیدا کړو. ښکاره خبر ده، ګوادر په بلوچستان کې دی، او که بلوچستان په افغانستان سره شریکېږي، ګوادر ته به موږ لاره پیدا کوو. او دې سره د ټولو ګټه ده، د افغانستان د هر وګړي ګټه ده، او دې کې د هېچا نقص نشته دی. د تقي په نامه ورور ویلي که د دواړو طرفو د ډیورند د کرښې پښتانه سره یو ځای شي، د دې په ویلو سره د په نظر سره چې په افغانستان کې پښتانه 40% دي. دا خو معلومه نه ده 40 دي که 80 دي، تعداد د پښتنو زیات دی. خو فرض وکړه دی وایي چې 40 دلته دي او 30% هغه اړه دي. که دا وایي چې که دا دواړه پښتانه سره یو ځای شي، نو دې نه به 80% جوړ شي. آیا دا به د نورو قومونو ته ضرر ونه کړي؟ نه وروره، دا هېڅکله ضرر نه کوي. زه به تاسو ته دا مثال مې مخکې ورکړی، یو ځلې بیا درکړم. که چېرته ستاسو په فامیل کې 10 زامنه دي او 2-3 زامنه درنه خفی جدای،
هغه زامن چې بیرته کور ته راځي او تاسو ته د ورور یعنی د اولادونو تره یا ماما زوی یا کاکا زوی وایي چې وروره دا زامن دې مه ګڼو که تا زامن زیات شي بیا ته قوي کېږې بیا موږ ته ضرر کوي تاسو دا منئ چې ته د خپل زامن مه راوله ځکه تاسو بیا قوي کېږئ نو دا چې فرضاً نور اقوام په دې نه ډارېږي چې پښتانه اکثریت کېږي پښتانه به سره یو ځای کېږي دا غلط دلیل دی که نه در حال چې دا هېڅ داسې دغه نه دی چې په نور اقوامو ته دا ضرر وکړي او هغې ته باعث دا خو د فامیلونه سره جدا شوي دي یو کورنۍ دې خوا ده یوه خواته ده داسې هم دي چې لور او دغه لورې واده ده دې غاړه او زوی لور کړې ښځه کړې دې غاړه دا دې غاړه دي هغه غاړه دي دوی سره تګ راتګ لري پخوا همداسې و نو د لپاره دا خو نشي کېدلی چې فرضاً نور اقوام وایي چې موږ خو والله ستاسو اتحاد نه ډارېږو تاسو اتحاد مه کوئ دا ډېره احمقانه او ډېره غلطه نظریه ده چې دا باید مردوده شي او لرې شي په نامه د قارن هس ورور پوښتنه کړې ده چې آیا رښتیا ده چې امریکا بعضې فلسطینیان جنوبي افریقا ته لیږدولي دي او غزه پاکول غواړي دکې خو شک نشته چې اسرائیل او امریکا د غزې پاکول غواړي هغې ښکاره اعلان کړی و چې موږ حاضر یو دی امریکای جنوبي ته همدارنګې لیبیا ته همدارنګې اندونیزیا ته دی منتقل کو خو دا ورسره نه عربي نړۍ ومنله او نه فلسطینیان ومنله راغلم د خاصې موضوع ته چې جنوبي افریقا ته جنوبي افریقا ته یوه تیاره تلې ده جنوبي افریقا سره د ده تفاهم نه و شوی دا دغه تیاره بدون د کوم سکیجول نه هلته تلې ده اوس جنوبي افریقا دا امر کړی د تحقیقاتو چې دا تحقیقات وشي چې دا تیارې پرواز د کوم ځای نه وکړه دا کسان یې د کوم ځای نه راوچت کړي دي او د کوم معاهدې او قرارداد په اساس دا کار دوی کړی دی او چیرته یې کوزوي یعنې ساوت افریقا سره افریقای جنوبي سره دا تعهد او معاهده نه ده شوې دا نه پوهېږي چې دا څه رقم دا کار شوی دی اسرائیلیانو خپل د میدان هوایي نه دا ډک کړي دي لېږلي دي امریکایانو دا تیاره ډکه کړې ده هېڅ معلوم نه دي دا کسان څوک دي ولې دې تیارو ته خېژول شوي دي ولې هلته کوز شوي دي د دې باندې تحقیق روان دی خو دا واقعیت دی ځکه چې ما خپله د دې خبر د ساوت افریقا نه واورېده هغې ویل چې په دې باندې تحقیقات روان دي چې معلوم شي چې دا د کوم ځای نه پرواز وکړه چا دې تیارو ته خېژولي دي او ولې راستولي دي هیله ده چې برنامه وګورئ خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو پروردګار عالمیان سپارم وما علینا الا البلاغ